اقلیمي بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې ټیټېدل هغه ستونزه ده چې په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې کړې. له دې ستونزې د نورې نړۍ په څېر افغانستان هم برخمن دی. د احتیاطي اقداماتو په موخه په اړونده برخه کې د پکتیا ولایتي مسؤلین هم د خپلو هڅو خبره کوي او وایي د خپلسري برمو او څاګانو وهل یې بند کړي او څوک چې د پاکو اوبو له ستونزو سره مخ دي دوی ورته جواز ورکوي څو څاګانې وباسي، خو دا بېڅاره نه دي. د چکاک جواز موږ ورکړی، د زراعت جواز موږ ورکړی، د قانون او د اصولو سره برابري هغه مطلب موږ ورکوو او تقریبا دغه لړۍ روانه ده. دغه د مهار د اوبو او همدارنګه د اسراف د مخنیوي او د کنټرول د اوبو په هغه باندې او تیر کال موږ میټر مطلب نو لازمي کړي، سږ کال جواز نه مخکې په شخص باندې موږ میټر راوړو، سیر میټر راوړه جواز درکوو اته د بور ووګه لکه د چکاک د اوبو هغې میټر لازمي ده او که د زراعت لپاره مصرفوي اوبه د ځمکې لاندې په میټر باندې بغي. هغه وړاندې بله ستونزه د هغو بزګرانو د اوبو بې فرې لګښت یادوي چې سلګونه جریبه کښت یې د ځمکې لاندې اوبو څخه خړوبېږي او وایي نور به په پکتیا کې د دې ستونزې مخنیوی کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له ټاکلې اندازې زیاتې اوبه مصرف کړي. دواړو وزارتونو که وزارت زراعت او که وزارت مطلب اوبو انرژي وزارت دواړو دا پریکړه کړې ده او تیر کال پریکړه د موږ د کمیټې چې د ولایت په کچه جوړه کړې وه هغه چې کومه فیصدي مطلب عامو خلکو ته ټاکلې وه چې 15% بانجان، پیاز، سبزیجات دا به د پکتیا ولسونه کوي او له هغه نه پورته مطلب اجارهګرو په مخ باندې مطلب مطلق سږ کال دا پریکړه ده مکتوبونه موږ ته راغلي دي چې اجارهګر بند دي او اجارهګرو ته به ځمکې په اجاره باندې نه ورکړل کېږي. نور د کال د دې په مخه باندې د اجارګر په مخه باندې برمو او همدارنګه بانجان کرل هغه که قطره‌ای سیستم ده او که غیر قطره‌ای سیستم ده او که مثلا لکه تیر کال څنګه مطلب اوبو مصرفولې د هغو په مخ باندې مطلب کلن بند دي. بلخوا د یاد ولایت اوسیدونکي هم دا کروندي او په ځانګړي ډول د رومي بانجانو کروندګر چې د اوبو په لګښت کې زیادت کوي د اوبو د کمښت عمده ستونزه بولي. زراعت پیشي خلک چې دی چې دوی د بانجان له لارې دوی تجارت کوي او ځمکې په هغه سره نیولې دي دا واقعا د اوبو لپاره ډېر تاواني دي ځکه چې د پکتیا د خلکو هغه د اوبو سطحې ډېرې ټیټې کړي دي نو دا به د پکتیا د خلکو لپاره د اوبو د سطحې د نورو ټیټېدو باعث هم شي. کاریزونه او د وړه کویانو ټول وچ شوي دي. دغه موږ ته ډېر غټه مشکل پیدا کړی ده، تاوان رسولی ده بلکې دغه کلی ته نه ده ټول پکتیا ته تاوان رسولی ده. غوښتنه هم دغه ده چې د موږ مسؤلین د موږ مشرتابه باید دې ته توجه وکړي، د مخنیوی باید وشي. د پکتیا ولایتي مسؤلین د ځمکې لاندې اوبو د سطحې راپورته کولو په موخه د خپلو هڅو یادونه کوي او وایي د یاد ولایت په ډیری سیمو کې یې کوچني او لوی چک ډیمونه جوړ کړي او په راتلونکي کې د ځینو نورو چک ډیمونو او اوبو بندونو د جوړېدا یادونه هم کوي.